أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. مخکی آیت مبارکه کې تعلیمات نبوینا اولنې تعلیم د توحید آغاز ذکر شو چې ستاسو معبود یو دی. نو اوس په هغې باندې دلایل پیش کړي، دلایل عقلیه. فرمای دا ستاسو د معبود په یو کېدلو باندې ډیر دلایل دي. ان یقینا فی خلق السماوات والارض، په پیدا کولو د اسمانونو او د ځمکه کې، یعنی که مونږ وګورو او چرته مونږ یو صحرا ته لاړ شو، یو ځنګل ته لاړ شو، هلته کې یو کمره مونږ وینو، یو کمره کور، نو مونږ به چرته هم دا ونه وایو چې دا چرته هوا ګټې هغه اوچتې کړي دي، هوا باندې ګټې راغلي دي او ګټې په یو بل له پاسه لګېدلي دي، دیوالونه ته جوړ شوي دي، بیا پې ونې راماتې شوي دي او چت پې جوړ شوی دی، بیا پې هوا خاورې ماورې هغه اولوزولي دي، هغه پې له پاسه خورې شوي دي، چت یې برابر شوی دی. دا که مونږ یو کس داسې وایو نو هر سړی به وایي چې دا سړی سراسر پاگل دی چې کور شته د دې جوړونکی به خامخا یي، چې کور شته نو دا به خامخا چا جوړ کړی نو چې یو کمره کور په صحرا کې خود به خود نشي جوړېدلی، اگر چې هلته کې د انسان څه نښه نښانه نه ښکاري، خو بیا به مونږ وایو چې یاره څوک ضرور راغلی دی دلته کې ځانه دا یو کور جوړ کړی دی او اوس شته یا نشته دی، خو دا خامخا چا جوړ کړی دی. نو الله تعالی فرمایي چې یو معمولی کور چې دا بغیر د چا د جوړول نه خود به خود نشي کېدلی، نو دا پیدا کول د اسمانونو والارض او د ځمکې، واختلاف اللیل والنهار او د شپې او د ورځ دا راتلل، کله ورځ کېدل او کله شپه کېدل یا کله د شپې اوږدېدل او کله د ورځې اوږدېدل، او یا کله د شپې او د ورځې یخېدل او کله د شپې او د ورځې ګرمېدل، یا د ورځې ګرمېدل او د شپې یخېدل، دا ټول اختلافات چې دي. والفلک التي، او هغه کشتۍ تجري چې چلیږي فی البحر، په سمندر کې، په سمندر کې چې کمې کشتۍ چلیږي سمندري جهازونه چلیږي، چې په خپله د هغه سمندري جهاز وزن هغه په ډیر لوی مقدار باندې چې پای کې پوره یو علاقه، پای کې دنه بازارونه یي، هوټلې پکې او پوره د زندګۍ هغه سهولیات پای کې موجودي، د ډیرو خلکو د پاره د میاشتو راشن پکې پروتي او ډیرې زیاتې کنټینرې پای کې بار کړلې شوي
راځي د چې انسان وګوري نو هغه سړی حیران شي چې دا اوبه چې دي په دې کې یو سړی یو میخ ایږدي هغه میخ پکې ډوبیږي او دا کشتی ده چې دا دومره لوی وزن دی په خپله د دې کشتی او بیا په دې کې دومره وزن ایښودلی شوی دی او دا د دې باوجود نه ډوبیږي او چلیږي ځکه چې د پورا دنیا تجارت چې دی دا په سمندر باندې کیږي دغه وجه ده چې د کم ملکونو سره د سمندر ساحل نه بندرګاه نه نو هغه معاشي طور باندې کمزوري نو فرمای چې دې کشتی ته تاسو خیال وکئ چې دا په څومره وزن سره په سمندر کې چلیږي بما د دې لپاره ينفع الناس چې خلکو ته د پیدا ورسی د خلکو د رزق انتظام وشي د امریکای غنم دلته کې میلاویږي او زمونږه هغه میوجات او پل فروټ دا نور ملکونو ته په دغه بحري جهازونو سره رسیږي نو فرمایي چې په دې سره خلکو کې هغه رزق تقسیمیږي د خلکو د معاش د ټول نه قوي ذریعہ دغه سمندري هغه د جهازونو چلیدل دي وما هغه انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی من السما د اسمان نه مما ان اوبا کتا سو د ازمکه اسمانونو ته د شپې د ورځې بدلیدلو ته د کشتۍ چلیدلو ته او د دې باران دی نظام ته سوچ وکئ کپرس کیا باران ودریدلو او قادسالی رااله او دا سیندونه او دا کویان وشول نو که یو سړی هغه یو ټینکر اوبه د سمندر نه راوړي نو لاول دای کرای په لکاو کې جوړیږي بیا دغه پوره ټینکر بده هغه په اور باندې وای شي او هغه بده براس ته بدل کی او دغه براس په شکه دوباره یخ کړل شي نو داینه با هغه اوبه اصلي شي چې پای کې بیا مالګ نه ځکه چې د سمندر په اوبو کې خو مالګ د خو د سکلو قابل نه دي نو هغه ټول خټ کول دا غینه مالګ جدا کول او بیا هم دغه اوبه دا سینې لکه کمی اوبه چې زموږ په کویانو کې میلاویږي دغه اوبه چې کم مونږه په خپل ځانه جوړې کړې په دې کې به هغه نمکیات نه کم نمکیات چې عام طور زموږ په کویانو کې او په زمونږه په نهرونو کې کمی اوبه دي دا غینه میلاویږي نو فرمایي چې دغه یو ټینکر به دته په لکاو کې پریوزي او الله تعالی داسې یو کارګو یو قدرتی اتوماتیک نظام جوړ کړی دی چې دغه پټنونو اوبه په ټینکرو اوبه دا خود به خود دا هغه سمندر ناراضي او په پوره ملک هغه تقسیمیږي او پورا 24 غنټه هر چاته اوبه میسر دي نو فرمایي چې کچری تاسو غور وکئ د باران په دې نظام باندې فاحیا بالارض چې ژوندۍ کړي د الله تعالی په دې سره ازمکا ان ازمکه په دې آباد کړي دا بعد موتها رستو د مرګ د دې ازمکه نه یعنی ازمکه هغه فصل مسل پی نه شینکې منکې پی نه مړخ کاری
باران وشي پای باندې هغه فصل راوخیږي غیا راوخیږي زمکه شنه شي د ژوند آثار بیا ښکاري لکه دا نورې سیارې سپوږمۍ مریخ وغیره آیت چې سړی وګوري نو پای کې د ژوند څه آثار نه ښکاري پای کې بوټي او شینکې نشته دی او دا ځمکه چې دام دغه شانتي چې کله پې باران وشي نو دې کې هغه د ژوند آثار ښکاره شي وبث فیها من کل دابه او بیا الله تعالی خواره کړي دي په دې ځمکه کې هر قسمه زنده سري یعنی دا هر زنده سره چې دی دا د انسان د سپیدې لپاره پیدا کړلی شی دی یا خو ډایرک انسان دای نه پیدا اخلي لکه غوا میخه او یا داسې دي چې ډایرک پیدا تی نه اخلي په دوایانو کې پکارېږي یا په نور څه کې پکارېږي خو سنسا دا هر یو زناور سپیده شته دی سپیدې مونږ ته معلومې دي او د سنه مونږ اړو خبر نه یو نو فرمایي چې دا زنده سری پیدا کړی دی الله تعالی په دې ځمکه کې خواره کړی دی وتصریف الریاح او چلیدل د هواګانو دا چلیدل او هر ځای ته هر ګوټ ته اکسیجن رسول دا ځان له لوی نظام دی د هواګانو دا باقاعده لوی علم دی چې هغې ته موسمیات والا د هغې علم حاصلی او د دې هواګانو پورا نظام هغو معلومی نو فرمایي دغه هواګانې چلیدل چې دي دا په دې کې هم د الله تعالی د وجود او د وحدانیت نښې دي والسحاب المسخر او وریځې تابع کړلې شوي بین السماء والارض د ځمکې او د اسمان په منځ کې یعنې مونږ خیال وکړو دا وریځ ده دا په ځمکه پاتې کېږي نه چوتېږي خامخا بیا چې چوته شي نو بیا د دې خپل یو حد دی د هغې پورې ځي د هغې نه سیوا نه ځي یعنی که چېرې دا وریځې د دې خپل حد نه په بره تلې او بس په مخه روانې وې بره خو په دې باندې چا چت نه دی جوړ کړی چې دا یې نه بره نشي تللی بره ورته لار کولاو ده لیکن دا بیا هم په بره نه ځي د خپل یو حده پورې ځي د هغه حد نه سیوا نه ځي نو دا نه تلل یعنی یا خدا دی چې دا د سره په بره تلی نه په دې ځمکه وی او چې په بره بیا ځي نو بیا پکار چې په مخه تللی اړو ودرېدی نه نو دا یو عجیبه خبره ده چې نه په ځمکه ایساریږي او نه مسلسل په بره ځي بلکې د خپل یو حده پورې ځي د هغې نه په بره بیا نه ځي بیا صرف ګرځي کم ځای کې چې هغه د الله تعالی حکم شی وریږي نو فرمایي چې دا وریځې چې تابع کړلی شي دي د اسمان او د ځمکې په منځ کې لآیات خامخا دا نښې دي د قدرت د وجود د باری تعالی په دې کې د الله تعالی د وجود نښې دي دا دومره نظامونه چلیږي د هواګانو د وریځو د انسان د خوراک سکاک دپاره دا څومره نظامونه چې هغه یاد کړلی شول دا ټول نظامونه د انسان د خوراک سکاک دپاره الله تعالی جوړ کړي دي نورې سیارې هم شته دی په نورو سیارو کې دا نظامونه نشته دی هلته کې مخلوق نشته دی نو په دې یو سیاره کې دا نظام دی نو په نورو کې نشته او په دې کې شته دا چې شته نو دا به چا جوړ کړی که نه دا خو په خپله نه جوړېږي که په خپله جوړېږي نو بیا په دې نورو کې به هم جوړ شوی وی نو فرمایي چې په دې کې نښې دي لقوم د هغه قوم دپاره یعقلون چې څوک د عقل نه کار اخلي
څوک چې دی نو هغه خپل سمج بوج استعمالی دا نه چې د نورو خلکو هغه تابع لکه مشرکین او دغه شان دي څومره کافران چې دي په یو معاشره کې پیدا دي بس هغه معاشره کې چې کم دین چلیږي دا دین تابع دي او خپل سوچ فکر نه کوي نو فرمایي چې بدی کې نه خدي دا خلکو د پاره چې او خپل عقل نه کار اخلي ان یقینا فی خلق السماوات په پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او زمکه کې واختلاف الليل او په مختلف کېدلو د شپې کې په بدلیدلو د شپې والنهار او ورځ کې والفلک التي او هغه جازونه تجری چې چلیږي فی البحر په سمندر کې بما په هغه مالونو سره ينفع الناس چې پیدا ورکې خلکو ته وما او هغه باران انزل چې نازل کړي دي الله تعالی من السماء د اسمان نه من ماء د اوبونه فاحیا نجوند کی به الارض پدې سر ازمکا بعد موتها رست د مرګ د دینه وبث او خوار کړي دي فيها پدې ازمکه کې من کل دابه د هر قسمه زنده سری وتسریف الرياح او چلیدل هواګانو والسحاب المسخر او وریزی تابع کړل شي بین السماء والارض فمنز د اسمان او زمکه کې لآیات دا ټولي خامخا نخدي لقوم د هغه خلقو د پاره یاقلون چې د عقل نه کار اخلي الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین پروردگار زموږ د ناس په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نمخ کې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین